خیبر پښتونخوا کې د غیر قانوني استوګنو کډوالو پر ضد د پلان شوي عملیاتو د پیل لپاره یوازې 3 ورځې پاته دي. په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ هم د افغانو کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ روانې وې. له 1 جولای څخه بیا تر 6 جولای د سرچینو د معلوماتو له مخې 14 څخه ډېر افغان کورنۍ بیرته خپل هیواد افغانستان ته تللي دي. چارواکي وایي په همدې موده کې د پېښور ښار په بېلابېلو سیمو کې ګڼې ستونزې، کورونه، دوکانونه او سوداګریز مرکزونه هم خالي شوي دي. 10 جولای د حکومتي چارواکو په وینا څخه به د پېښور ښار او کینټ په بېلابېلو سیمو کې د غیر قانوني کډوالو او له هغوی سره د تړلو سوداګریزو فعالیتونو په ضد پراخ او سخت عملیات پیل شي. د معلوماتو له مخې د عملیاتو به د ښار په مهمو سوداګریزو سیمو کې ترسره کیږي چې پکې نمک منډي، کساخواني بازار، د خوراکي توکو او وړو مارکیټ، اشرف روډ، خیبر بازار، یونیورسټي روډ او د ښار دننه سوداګریز مرکزونه او نور مهم بازارونه شامل دي. سرچینې زیاتوي چې په دې کې عملیات کې به پولیس او نور قانون پلي کوونکې ادارې به ګډه برخه واخلي. اړوندې ادارې له د مخه په بېلابېلو بازارونو کې هغه افغانان سوداګر او نور کسان هم په نشه کړي چې د چارواکو په وینا په غیر قانوني ډول سوداګریز فعالیتونه ترسره کوي. چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د غیر قانوني استوګنې او غیر قانوني سوداګریزو فعالیتونو په ضد د نافذ قوانینو عملي کول دي او په همدې موخه اړوندوي ادارې خپلې تیاریانې بشپړه کړې دي.